امام محمد رحمه الله وای دغه سړي د پاره حل شي تیمم وهي حال دا چې وبه هغه دي د مخته دي دا نس کېدل. امام مالک رحمه الله پوسو چې دغه ځوان د امتحان اخلي نو ویل شه ته په دغه کې څه وایې؟ امام محمد رحمه الله ویل تیمم دې ووهي بیا دې مسجد ته ور داخل شي د مسجد څخه دې اوبه راواخلي او د باندې دې غسل وکړي. تاسې و دغه لطیف او ښایسته جواب ته ووایي. مسجد ته په تیمامه ور داخل شو ځکه په تیمامه سره و مسجد ته داخلېدل جائز د هغه ځای څخه اوبه راواخیستې او غسل یې وکړي. مشکل د هر اړخه څخه حل شو. امام مالک رحمه الله پوسو چې سوال او جواب یې د یو عادي انسان سره نه دی نو ویل ته د کوم ځای؟ امام محمد رحمه الله ویل من اهل هذه او ځکه کې اشاره وکړه یعنی دغه د اهل څخه یم. امام مالک رحمه الله ویل د مدینې منورې د اهل څخه داسې څوک نشته چې زه دې نه پیژنم. امام محمد رحمه الله ویل داسې ډېر خلک شته چې دې نه پیژني. پس دا خبرو څخه امام محمد رحمه الله د مجلس څخه ولاړ شو او لاړ. ځینو حاضرونو و امام مالک رحمه الله ته وویل دا سړی محمد ابن الحسن د امام ابو حنیفه رحمه الله ملګری و. امام مالک رحمه الله په تعجب سره وویل محمد ابن الحسن؟ امام مالک رحمه الله په نامه پیژني؟ د هغه نوم یې اورېدلی و؟ که څه هم امام محمد رحمه الله نوی ځوان و مګر په علم کې و هغه لوړې درجې ته رسېدلی و چې اوازه یې تر هر ځای رسېدلی و، مشهور او معروف. نو امام مالک رحمه الله ویل دی څنګه درواغ وایي؟ څنګه وویل چې زه د اهل مدینې څخه یم؟ خلق ورته وویل د داسې نه دي ویلي چې زه د اهل مدینې څخه یم بلکې ده وویل من اهل هذه او مځکې ته اشاره وکړه یعنی د مځکې د اهل څخه یم. امام مالک رحمه الله وویل هذا اشد علی من ذاک یعنی دا چې زه په دغه خبره کې خطا ایستلم چې ویل زه د مځکې د اهل څخه یم او زما دا خاص چې دی وایي د مدینې د اهل څخه یم دا تر هغه اولي خبرې پر ما ډیره سخته ده. یعنی هغه اوله پوښتنه چې زما یې جواب نه وزده تر هغه دغه دوهمه خبره ډیره مهمه ده چې زه نسوم په پوه. ورونو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو ځوان کم عمر شاګرد کولای شي چې د جلیل امام مالک رحمه الله سره په دغه قسم سوال او جواب وکړي. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد یا ملګری وو دلته په حنفي فقه کې د طالب او تصنیف په لحاظ ډېر فضل او فضیلت ده. نو ځکه حسن ابن داود رحمه الله وایي اهل بصره په څلورو کتابو پر خلقو فخر کاوه چې هغه څلور کتابونه دي. اول بیان او تبیین چې جاهز لیکلی، دوهم کتاب الحیوان چې دا هم جاهز لیکلی، دریم د سیبویه کتاب، څلورم کتاب العین چې خلیل ابن احمد لیکلی. نو دا بوي او موږ اهل کوپه په 22,000 مسألو فخر کوو چې ټوله په حلال او حرام کې دي او د کوفې یو سړي لیکلي دي چې هغه ته محمد ابن الحسن ویل کیږي او دا ټوله مسائل د عقلي قیاس څخه راوتلي دي او دا هغه مسائل دي چې خلک سترګې نشي پر پټولی. د امام محمد ابن الحسن رحمه الله کتابونه په ټول تاریخ کې او تر اوسه پورې د علماو د علم مصدر دي. د امام احمد ابن حنبل رحمه الله څخه د هغه عجیب او دقیق مسائل په باره کې پوښتنه وشوه. یعنی د هغه سره داسې دقیق مسائل او احکام موجود و چې راایستل یې ډېر مشکل و. نو یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې دغه دقیق عجیب او غریب مسائل دي د کومه کړه؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله یې په جواب کې وویل من کتب محمد ابن الحسن یعنی د محمد ابن الحسن رحمه الله د کتابو څخه. محمد ابن الحسن رحمه الله هغه څوک دی چې حنفي فقه د طالب او لیکنې په خاطر د پوره وړي. روایت او املا د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه دی، طالب یې د رحمه الله څخه دی. نو ځکه د امام محمد رحمه الله کتابونه په حنفي فقه کې اساسي مرجع بلل کیږي. د فوائد البهیه په کتاب کې لیکلي دي چې امام محمد رحمه الله 9 د کتابونه تصنیف کړي دي.
چې ټوله د دینی علومو په متعلق دي. د حنفي مذهب علماو او فقهاو د امام محمد رحمه الله کتابونه و څو قسمو ته ویشلي دي چې مهم یې هغه کتابونه دي چې کتب الظاهر الروایه ورته ویل کیږي، او دا هغه کتابونه دي چې د ثقه راویانو په روایت سره د امام محمد رحمه الله څخه را نقل شوي دي، هغه چې ودته نسبت په شهرت او تواتر سره ثابت او یقیني دي. او دغه کتابو ته اصول هم ویل کیږي، لکه څنګه چې ابن عابدین رحمه الله په خپل رساله کې وایي اهم او مهم د دغه کتابو مبسوط، زیادات، جامع الصغیر، جامع الكبیر، سیر الصغیر، سیر الكبیر دي. دا هغه مهم کتابونه دي چې امام محمد رحمه الله و امت مسلمه ته په میراث پرې ایښي. او بیا په وروسته کې د حنفي مذهب د امامانو څخه یو عظیم او جلیل امام محمد المروزي چې په حاکم سره مشهور دی او د غرنګ په شهید سره هم مشهور دی، ځکه په 304 هجري سنه کې په شهادت ورسول شو. ورونو، امام محمد المروزي د حنفي مذهب په اصولو کې ډېر لوی او عظیم عالم او امام، او په مروه کې د قضا وظیفه هم پر غاړه درلود. مروه په خراسان کې د یو ځای نوم دی چې دغه امام نسبت هم و دغه ځای ته کیږي، نو ځکه مروزي ورته ویل کیږي. دغه حاکم یعنی امام محمد المروزي الشهید رحمه الله دوه جلیل او عظیم کتابونه لیکلي دي چې د کافی او منتقه په نامه سره یادیږي. خو په هغه کتاب کې چې د کافی په نامه سره یادیږي د امام محمد ابن الحسن الشیبانی مؤلفات سره جمع کړي او یو ځای کړي دي. یعنی هر هغه کتابونه چې محمد ابن الحسن رحمه الله لیکلي دي، امام مروزي رحمه الله هغه ټول سره یو ځای کړي، په هغو کې مکرر او متشابه ځینې حذف او استکړه، یو کتاب یې ځینې جوړ کړي چې کافی ورته ویل کیږي. په وروسته کې بیا دغه کتاب د امام سرخسی رحمه الله د طرفه په یو بل عظیم کتاب سره شرح کړسو چې دغه شرح د مبسوط په نامه سره یادیږي. ورونو، امام سرخسی رحمه الله ته ابو بکر شمس الائمه ویل کیږي چې نوم یې محمد ابن احمد ابن سهل السرخسی او دی رحمه الله هم د اهل خراسان څخه دی. خو هغه عجب حالت او کیفیت چې موږ په دغه قصه کې وینو هغه دا امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله تالیفات وکړه، امام مروزي رحمه الله په یو کتاب کې سره جمع کړه، او بیا شمس الائمه امام سرخسی رحمه الله دغه کتاب شرح کړ چې دغه شرح په 10 جلد کې چې دغه ټول شرح د امام سرخسی رحمه الله املا ده چې د به ویل او نور به نوشته کول، او دا املا هم ټوله په بندخانه کې شوې. قصه داسې ده، د وخت حاکم امام سرخسی رحمه الله بندي کړ او بندخانه یې یو څاو. امام سرخسی رحمه الله په څا کې بندي دي، شاګردان به د څا وغاړې ته ورته راتله، او امام سرخسی رحمه الله به د څا څخه دغه کافی نومي کتاب شرح ورته بیانول، او شاګردانو به لیکل چې دغه 10 جلد شرح ځینې جوړ. سبحان الله، تاسې دغه ډېر او پراخ علم تصور وکړئ، د څا د بندخانې څخه 10 جلد کتاب په املا سره تصنیفوي. دا عجیب او څونه علم دی چې دغه علماو د علم و دغه درجې ته ځان رسولی. تاسې و دغه ډېر کوشش او عظیم علم ته وګورئ چې زموږ امامانو ځان ورسولی. نو زموږ د حنفي فقه او حنفي مذهب مصدر او مرکز دغه کسان. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله چې محدث، فقيه او فصیح عالم او امام، د هغه په باره کې ربيع د امام شافعي رحمه الله څخه روایت کوي چې ویلي د محمد ابن الحسن څخه مې د یو اوښ د بار پر اندازه کتابونه واورېدل. دارقطني د احادیثو په روایت کې امام محمد رحمه الله په ثقاتو کې بولي. حتی امام شافعي رحمه الله په خپل مسند کې د امام محمد رحمه الله څخه د احادیثو روایت کړی.
او دا خو د مخه درته وویله چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله به ویل که په یوه مسأله کې د درو نفرو قول سره یو سي د دوی څخه مخالف قول دي نه اورېدل کېږي او په هغو درو کې یو هم محمد ابن الحسن رحمه الله یاد کړی دي او ویل به هو ابصر الناس بالعربيه يعني تر ټولو خلقو په عربي ښه پوهېږي. بویطي رحمه الله د امام شافعي رحمه الله څخه روایت کوي چې ویل به الله عز وجل په علم کې په دوو نفرو کومک را سره وکړي، په احادیثو کې په ابن عیینه او په فقه کې په محمد ابن الحسن رضی الله تعالی عنهما. د امام دیلمی رحمه الله څخه روایت دی چې امام شافعي رحمه الله به ویل لس کاله د محمد ابن الحسن سره کښېنستم او د خبرو څخه مې د اوښ دوه باره زده او په یاد کړې. یعنی هغه مسائل چې ما د ده څخه زده او په یاد کړه که ولیکل سي د اوښ دوه باره کتابونه ځینې جوړېږي. او وایي که ده د خپل عقل پر اندازه خبرې راته کولی موږ به په خبرو نه پوهېدلی، مګر ده زموږ د عقلو پر اندازه خبرې را سره کولې. د امام محمد رحمه الله جلالت، عظمت او وثاقت معروف او مشهور دی چې د هغې جملې څخه ابن خلقان په خپل تاریخ کې او یافعي رحمه الله په هغه کتاب کې چې د مرآت الجنان په نامه سره یادېږي او امام سمعاني په هغه کتاب کې چې د انصاب په نامه سره یادېږي او امام ذهبي په هغه کتاب کې چې د العبر بالاخبار په نامه سره یادېږي او د غرنګ نور متقدمینو او متأخرینو د امام محمد رحمه الله په اوصافو کې ډېره پراخي کړې ده او د رحمه الله په مناقبو کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي چې په داسې فتو کې د ځایېدو امکان نه لري. په 109 هجري سنه کې هارون الرشید د ری و منطقې ته په سفر ولاړ چې په دغه سفر کې د علم او فقه امام محمد ابن الحسن او د عربي ژبې امام کسائي ورسره ملګري وو. خو هلته په ری کې په یوه ورځ دغه دوه امامان وفات شول او دواړه هلته په ری کې ښخ کړه شول. هارون الرشید به په ډېر غم او افسوس سره ویل فقه او عربي به په ری کې ښخ کړه. خطیب د ابي رجاء القاضي څخه روایت کوي چې وایي د مخرمه څخه هغه چې موږ ابدال باله واورېده چې ویل به ورور مخرمه یو عالم عابد زاهد شخص دی چې د عصر خلقو دونه عقیده ورته درلوده چې د ابدال درجه یې ورکول. دغه مخرمه رحمه الله وایي چې ما محمد ابن الحسن رحمه الله د ده تر وفات وروسته په خوب ولیدی، نو ما ورته وویل یا ابا عبدالله الی ما صرت، یعنی څه در سره وسو؟ محمد ابن الحسن رحمه الله راته وویل چې زما رب راته وویل ما ته د دې دپاره د علم لوښي نه وې ګرځولی چې عذاب درکړم. ما ورته وویل ابو یوسف څه وکړه؟ ویل هغه تر ما لوړ دی. ما ویل ابو حنیفه څه وکړه؟ ویل هغه تر ابو یوسف لوړ دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د غرنګه د امام اعظم رحمه الله د شاګردانو څخه او د حنفي فقه د لوی امامانو څخه عظیم امام ظفر رحمه الله دی. امام ظفر رحمه الله چې د لوی مقام او لوړ درجه خاوند دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه جلا کېدونکی ملګری او شاګرد دی. امام ظفر ابن الهذیل العنبری د امام اعظم رحمه الله په صحبت او ملګرتیا کې تر امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله د مخه د امام صاحب سره د صحبت او شاګردۍ موده ډېره ده، خو په مذهب کې د امام محمد رحمه الله په درجه او مقام کې نه دی. او د دې سبب دا دی چې امام ظفر رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات 8 کاله وروسته وفات شو. یعنی په 158 هجري سنه کې امام ظفر رحمه الله وفات شو، مګر امام محمد رحمه الله په 109 هجري سنه کې وفات شو. یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات 9 کاله وروسته وفات شوی دی. نو خود امام محمد رحمه الله د فقه د نشرولو او تعلیق دپاره ډېر وخت درلودی، مګر و امام ظفر رحمه الله ته دغه وخت او فرصت نسوه مهیا او داعی الاجل ته لبیک ووایه. نو ځکه د ده مؤلفات دونه ډېر نه دي. که څه هم امام ظفر رحمه الله د امام محمد رحمه الله استاد بلل کېږي، ځکه ده هم و محمد ابن الحسن رحمه الله ته د حنفي فقه خاصتا د قیاس د مسائلو په تعلیم او ښوونه کې اشتراک کړی دی. نو ځکه ویل کېږي
چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په ټولو شاګردانو کې تر ټولو په قیاس ډېر په او درک امام ظفر رحمه الله دی. د قیاسي مسائلو د استنتاج په لحاظ د امام اعظم رحمه الله په ټولو شاګردانو کې د امام ظفر رحمه الله قدرت، ذکاوت او ذراکت تر نورو زیات. اوس به د امام ظفر ابن الهذیل په باره کې د ځینو لوی علماو او امامانو یو څه اقوال درته رانقل کړم. تر ټولو د مخه د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه اقوال واورئ. امام اعظم رحمه الله دته تر نورو شاګردانو فضیلت ورکاوه او ویل به هو اقیس اصحابي، یعنی زما په اصحابو کې تر ټولو په قیاس ښه پوهېږي. کوم وخت چې د امام ظفر رحمه الله د واده د مراسمو محفل جوړ شو، امام ابو حنیفه رحمه الله هم حاضر او د نکاح خطبه په خپل امام اعظم رحمه الله وویل او نور یې هم وویل هذا ظفر ابن الهذیل امام من ائمه المسلمین وعلم من اعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه. دا د امام اعظم رحمه الله شاهدی ده چې د امام ظفر رحمه الله په باره کې وایي دا ظفر ابن الهذیل دی چې په شرف، حسب او علم کې د مسلمانانو د امامانو او اعلام څخه یو امام او علم دی. نو ظفر رحمه الله د امام اعظم رحمه الله په شاهدی د ائمه اعلام څخه دی. امام ذهبی رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د المیزان نومیږي وایي ظفر فقيه زاهد صدوق وثقه. ډیرو امامانو لکه یحیی ابن معین، ابو نعیم، الفضل ابن دکین، ابن حبان امام ظفر رحمه الله ته د ثقه، مأمون، متقن او حافظ په لفظ سره ویلي. ظفر ابن الهذیل رحمه الله و بصره ته ولاړ او هلته د عثمان البتی و حلقې ته وتلی. د هغو سره بحث او مناظره کول. کم وخت چې به ولید چې دغه خلق د اصول څخه واوښته، په هغه باره کې به په خپل د عثمان البتی سره خبرې او بحث کاوه، تر څو چې دا به ور معلومه شوه چې دی هم د اصول څخه وتلی دی. نو بیا به ورته وویل چې په دغه مسأله کې دغه جواب بهتر او ښه دی. کم وخت چې به هغو دا د جواب خوښ کړي او په قانع به شوه، نو به ده ورته وویل دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی. تر څو چې د حلقې خلق ټوله پر ده رحمه الله راټولېدل او عثمان البتیه یوازې پرېښود. ابو اسحاق الشیرازي رحمه الله وایي ظفر علم او عبادت دواړه سره جمع کړي وو او د اصحاب الحدیث څخه او د امام ابو حنیفه رحمه الله په اصحابو کې تر ټولو په قیاس پوه. د امام ظفر رحمه الله مناقب تر دې لوړ او ډیر دي چې ودې شمېرل شي، او که څوک په فقه کې د ده رحمه الله په ماخذ او طریقه پوه شي د ده قدر به ورمعلوم شي. یحیی ابن معین رحمه الله وایي ظفر ابن الهذیل صاحب الرأي ثقه او مأمون دی. یحیی ابن سعید رحمه الله وایي ظفر ثقه، مأمون او زاهد دی. وکیع رحمه الله چې د لوی علماو، امامان او محدثینو څخه دی. کم وخت چې امام سفیان الثوری رحمه الله وفات شو، د هغه پر ځای د درس او تدریس لپاره کښېنستی. هغه به دغه وکیع به د امام ظفر رحمه الله د درس و مجلس یا حلقې ته د علمي مسایلو د اورېدلو لپاره ورتلی. نو ځینو خلقو به ورته ویل ته د ظفر و حلقې ته ورځې؟ ده رحمه الله به ورته ویل د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه مو منع کولم تر څو چې وفات. اوس غواړي چې د ظفر څخه مې منع کوي؟ او امام وکیع رحمه الله به ویل د هیچا ملګرتیا دونه نفع نه ده رارسولې لکه څونه نفع چې د ظفر رحمه الله ملګرتیا رارسولې. یحیی ابن اکثم رحمه الله وایي چې وکیع رحمه الله مې د عمر په آخرو وختو کې لیدی چې هر سهار به و ظفر رحمه الله ته ورتلی او هر ماښام به و امام ابو یوسف رحمه الله ته ورتلی. او بیا یې ابو یوسف رحمه الله د هغه د ډېرې مشغولتیا په خاطر پرېښود، نو هر سهار او هر ماښام به و ظفر رحمه الله ته ورتلی. علمي او فقهي مسائل به ځینې اورېدل، ځکه ظفر رحمه الله تر ابو یوسف ډېر فارغ و
او وكيع رحمه الله بورتويل الحمد لله الذي جعلك لنا خلفا عن الامام ولكن لا يذهب عني حسرة الامام. يعني حمد هغه الله لروي چې ته مشتد امام ابو حنیفه رحمه الله خلیفہ وګرځولې مگر بیان هم د امام حسرت او ارمان د زړه څخه نوځي. يعني ولې مې د هغه ملګرتیا ونکړه. فضل ابن دکین رحمه الله وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه دی. دا فضل ابن دکین هم د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه دی. هغه وایي کوم وخت چې امام اعظم رحمه الله وفات نو مې د ظفر رحمه الله ملګرتیا ټینګه کړه. ځکه د امام اعظم رحمه الله هغه ډېر فقيه او پرهیزګار ملګری یا شاګرد دی. حسن ابن زیاد رحمه الله چې د امام اعظم رحمه الله د ممتاز شاګردانو څخه دی. هغه وایي ظفر او داوود الطایی رحمهما الله لکه دوه ورونه داسې وو. داوود فقه پرېښو و عبادت ته مخ واړاوه مگر ظفر رحمه الله دواړه سره جمع او یو ځای کړه. محمد ابن وهب رحمه الله وایي ظفر رحمه الله د اهل حدیث څخه وو او د هغو لسو کسانو څخه دی چې د حدیثو کتابونه تدوین کړي. ابراهیم ابن سلیمان رحمه الله وایي کوم وخت چې به موږ د ظفر رحمه الله سره کښېنستو موږ نسوای کولای چې د په حضور د دنیوي کارو نوم واخلو او که به زموږ څخه یو نفر د دنیا د کارو نوم یاد کړي امام ظفر رحمه الله به د مجلس څخه ولاړ شو او هغه څوک به پر هغه ځای پرېښود. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه یو هم هغه عظیم او جلیل امام عبد الله ابن المبارک المروزی رحمه الله دی. عبد الله ابن المبارک امام حافظ شیخ الاسلام فخر المجاهدین قدوة الزاهدین ابو عبد الرحمن الحنظلی د هغه ډیرو او مفید تصانیف خاوند په 113 یا 119 هجري سنه کې زیږیدلی. عمر یې په سفرو حجو جهاد او تجارت سره تیر شوی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مشهور او ممتاز شاګردانو څخه دی. امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله بویل هغه فقه چې زما سره ده هغه د ابو حنیفه رحمه الله څخه ده او د بویل ک الله عز وجل په ابو حنیفه او سفیان سره زما کومک نه وای کړ زبه هم داسې وای لکه دا نور خلک. د امام ابو حنیفه رحمه الله یې ډېر ملګرتیا کړې ده او دا هغه څخه علم حاصل کړی وي. په اول وختو کې امام ابو حنیفه رحمه الله پوښتنه ځنې وکړه چې څنګه دې په زهد او علم شروع وکړه. عبد الله ابن المبارک رحمه الله ویل د خپل ورونو سره د میلې دپاره باغ ته تللی وم. ټوله ورځ مو په خوړلو او څښلو تېره کړه او زما د عود او تنبور وهل ډېر خوښ. نو خود شپه یې په ساز او تنبور تېره کړه او وایي سهار بیده شوم خوب مې لیدی چې په درخته کې یو مرغه لوړ زما پر سر ولاړ دی او وایي الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. چې دا د سورة الحدید 14 نمبر آیات دی. یعنی آیا هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی د دې وخت نه دی راغلی چې د دوی زړونه د الله عز وجل د عذاب څخه وبېرېږي او د هغه شي څخه چې د حق څخه نازل شوی دی چې قرآن مجید دی. امام عبد الله ابن مبارک وایي ما ورته ویل هو را رسېدلی وي او بیا راویښتم عود یا تنبور مې مات او هغه شیان چې را سره وه هغه مې وسوځل. دا زما د زهد او تقوا شروع وه. هغه کسان چې د امام عبد الله ابن مبارک رحمه الله څخه علم زده کړی دي او یا یې روایت ځینې کړی دي دونه ډېر دي چې په حساب نه کښوي چې د هغې جملې څخه عبد الرحمن ابن مهدي یحیی ابن معین حبان ابن موسی ابو بکر ابن شیبه او ورور یې عثمان احمد ابن منیع امام احمد ابن حنبل حتی امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمهم الله اجمعین. اسامه رحمه الله وایي چې عبد الله ابن المبارک په احادیثو کې امیر المؤمنین. ابن مهدي رحمه الله وایي د احادیثو امامان څلور دي مالک ثوري حماد ابن زید او ابن المبارک رحمهم الله. حتی ابن مهدی تر سفیان ثوری رحمه الله افضل.
امام احمد ابن حنبل رحمه الله وای د ابن المبارک په زمانه کې د علم د طلب د پاره تر د بهتر څوک نو، یعنی که هر چا د علم طلب کاوه ودته باید ورغلی وای، هغه بهترین ځای د علم د طلب د پاره عبد الله ابن مبارک. شعیب ابن حق رحمه الله وای ابن المبارک د دغه سړي سره ندی یو ځای شوی، یعنی د هر چا سره چې کښېنستلی دی تر هغه عالم او زاهد و. ابو اسحاق الفزاري رحمه الله وای ابن المبارک امام المسلمین دی. ابن معین رحمه الله وای ابن المبارک ثقه او متثبت. یحیی ابن آدم وای کم وخت چې په مې د یو پیچلي یا دقیقې مسلې د حکم طلب کاوه او د ابن المبارک په کتابو کې به مې نکړه پیدا، د هغې مسئلې څخه به نا امیده شو. یعنی هغه دقیق او پیچلي مسائل د ده سره موجود و، که به د ده په کتاب کې نه وای نو دا امید دا نه و چې د بل چا سره پیدا کړم. اسماعیل ابن عیاش رحمه الله وای د مځکې پر مخ د ابن المبارک مثل نسته. عباس ابن مصعب رحمه الله وای ابن المبارک حدیث، فقه، عربي، ایام الناس یعنی تاریخ، شجاعت، سخا او دلر یا د سره د خلقو محبت سره یو ځای کړو. دا ټول اوصاف د کې موجود. حسن ابن عیسی رحمه الله وای یو وخت د ابن المبارک د ملګرو یو ډله سره یو ځای شو او ویل راځي د ابن المبارک خوونه حساب نو یو وای علم، فقه، ادب، نحو، جبر، زهد، شجاعت، شعر، فصاحت، قیام اللیل، عبادت، حجونه، جهاد، فروسیه. په هغه باره کې خبرې نه کول چې په ده پورې تعلق نه درلود. انصاف، د خپلو ملګرو سره اختلاف نه کول، دا یې د ده په خویو کې بیان. فضیل ابن عیاض رحمه الله به ویل د کعبې په رب مې د قسم وي چې زما سترګو د ابن المبارک مثل نه وي لیدلی. عبدالله ابن سنان رحمه الله وای زه په مکه مکرمه کې وم چې ابن المبارک راغی. کم وخت چې تلی سفیان ابن عیینه او فضیل ابن عیاض د خدای په امانۍ لپاره ورسره ووتل. کم وخت چې ابن المبارک ولاړ یوه وویل هذا فقيه اهل المشرق، یعنی دا د مشرق د خلقو فقيه. هغه بل وویل وفقيه اهل المغرب، یعنی د اهل المغرب د خلقو هم فقيه، یعنی معناته یعنی په مشرق او مغرب کې د ټولو خلقو فقيه او عالم دی. امام ذهبي رحمه الله په تذکرة الحفاظ کې وایي فوالله زه د ابن المبارک سره حب لرم او د حب په خاطر د خیر امید لرم، ځکه چې الله عز وجل دلته تقوا، فراخ علم، پرهیزګاری، د خلقو سره کومک، مړانه او نور ډېر ښه خویونه ورکړي وو. او زه ویونکی هم وایم زه هم حب ورسره لرم او الله عز وجل دې د ده د امثالو سره زما حب نور هم زیات کړي. کم وخت چې د ابن مهدي رحمه الله څخه د عبدالله ابن المبارک رحمه الله په باره کې پوښتنه وشوه، هغه ویل که سفیان الثوري خپل ټول کوشش وکړي چې یوه ورځ کې د ابن المبارک پر قسم سي نسي کولی. ابن سعد رحمه الله وایي ابن المبارک د علم طلب کاوه، د احادیثو یې ډېر روایتونه کړي او ډېر کتابونه یې تصنیف کړي دي. مأمون، ثقه، حجت او د ډېرو احادیثو خاوند. حاکم وایي چې ابن المبارک په خپل عصر کې د ټولې مځکې امام او تر ټولو خلقو په علم، زهد، شجاعت او سخا کې لوړ. ابن حبان رحمه الله وایي په ابن المبارک کې داسې ښه خویونه موجود وه چې د ده په زمانه کې د ټوله مځکې پر مخ په یوه عالم کې هم نه وه سره جمع شوي. خیلی رحمه الله وایي ابن المبارک د علماو په اتفاق سره امام او ویل کېږي چې د ابدالو څخه او دونه ډېر کراماتونه یې درلودل چې حسابل یې مشکل. ابو وهب رحمه الله وایي ابن المبارک رحمه الله پر یوه ړانده سړي راغی، ړانده ورته ویل دعا راته وکړه. امام ابن المبارک رحمه الله دعا ورته وکړه، وایي زما په حضور د هغه ړانده سترګې جوړې او بېناس وې.
حسن ابن عيسى رحمه الله واي ابن المبارك مستجاب الدعوة يعني هر دعاء قبل ذلك. علي ابن الحسن ابن شقيق واي جي ابن المبارك رحمه الله وفضيل ابن عياس تويل كته او ستابو الجري نواي ما بتجارت نواي. فضيل ابن عياس رحمه الله ده مشهور عابدان تخري نو عبد الله ابن مبارك رحمه الله ورتواي کته او ستامل ګری یعنی دا نور عابدان نه وای ما به تجارت نه وای کړ یعنی دا ټول کاروبار چې زه کوم د پاره د دې چې وتاست نه په قدر برابر او هر کال یو لک درهمه پر فقیرانو خیراتول. یحیی ابن یحیی الاندلسی رحمه الله وای موږ د امام مالک رحمه الله په مجلس کې ناست چې د ابن المبارک دراتلو اجازه وغوښته اجازه ورکول شو. موږ ولیدل چې امام مالک رحمه الله د خپل ځای څخه ولاړ شو او بیا د خپل څنګه سره مشتي کښېناو. حال دا چې موږ هیڅ کله امام مالک رحمه الله نو لیدلی چې په خپل مجلس کې دی و چاته ولاړ شي بین ابن المبارک څخه. کوم وخت چې ابن المبارک رحمه الله د مجلس څخه ولاړ شو او لاړی امام مالک رحمه الله موږ ته وویل هذا فقيه خراسان، دا د خراسان فقيه. امام نسائی رحمه الله وای د ابن المبارک په عصر کې تر ابن المبارک لوړ او لوی نه دی را معلوم او نه داسې څوک را معلوم دي چې تر دې زیات ښه خویونه پکښې یو ځای سوي. نو دغه امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله د دغه مقام او درجه سره د دغه لوړتیا او فضیلت سره چې په علم حدیث او نور علوم کې درلودي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله څخه احادیث او فقه زده کړي دي او د امام ابو حنیفه رحمه الله په اقوال سره فتواوی ورکولې او په فقه کې د رحمه الله پر طریقه تکا چې دا کار د امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله په تصنیف سو کتابو کې پښکارا سره لیدل کیږي. ابو عمر رحمه الله وايي د فقهاو څخه داسې څوک نه دی را معلوم چې یو چا دی د هغه په باره کې څه نوي ویلي بیل عبد الله ابن المبارک رحمه الله څخه. خو په اخر کې به دونه ووایم چې د جلیل او عظیم امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله مناقب تر دې ډیر دي چې یو څوک یې ولیکي یا وشمال او په 180 هجري سنه کې وفات شو. انا لله وانا الیه راجعون. دغه رنګ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه حسن ابن زیاد اللؤلؤی رحمه الله هغه چې د حادثو په لیکلو سره مشهور پر علم فقه سربیره په ادب سره ډیر مشهور. خدا باید ووایم چې یوازې حسن ابن زیاد رحمه الله نه بلکې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ټول شاګردان په ادب او شو اخلاق سره مشهور وو. دغه حنفي فقه دغه لوی علماو او امامانو په واسطه سره نشریده او د هغه بارزه او ممتاز علماو څخه چې د حنفي فقه په نشرولو کې حصه اخیستې ده خصاب رحمه الله دی هغه چې په 211 هجري سنه کې وفات شوی. دغه رنګ امام ابو جعفر الطحاوي چې نوم یې احمد ابن محمد ابن سلامه دی او په امام ابو جعفر الطحاوي سره مشهور دی. د حنفي مذهب د لوی امامانو څخه دی او د حنفي فقه د نشرونکو څخه دی او په 211 هجري سنه کې وفات شوی دی. ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه سنابغه یا ائمه الاعلام اصحاب یا شاګردان دون ډیر دي چې د جهان په هر کنج او هر طرف کې موجود وو. که د هغو په شمیرلو او مناقب بیانولو شروع وکم شاید دغه سلسله د فتو عدد دون زیات شي چې هر څوک یې د اوریدلو وخت ونه لري. خو صرف دا یو خبره بل هم وایم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله زوی امام حماد رحمه الله په فقه کې لوی عالم او امام. علماء کرام وایي چې د امام ظفر او د امام ابو یوسف رحمه الله په درجه کې او بیا تر هغه وروسته د امام حماد رحمه الله زوی اسماعیل رحمه الله هم ډیر لوی عالم او امام. یعنی اسماعیل ابن حماد ابن ابو حنیفه دا درې سره امامان امام ابن الامام ابن الامام. خو د پته د خلاصېدو په خاطر دونه وخت نشته چې د هغو د ژوند
او د علمیت مناقب او حالات بیان کړ. نو ښه خبره دا ده چې دغه ذکر سوو امامانو په یادولو کفایت وکړو. نو دغه لوی علماو او امامانو په واسطه حنفي فقه د مځکې په ټولو اطرافو کې نشر شو. د امیر المؤمنین مهدي په زمانه کې کوم وخت چې په مصر کې د حنفي مذهب علما د قضا پر منصب مقرره کړ، هلته هم حنفي مذهب نشر شو. خو مصر داسې ملک و چې هلته څو مذاهبو تنازع او ګډون درلود، نو ځکه هلته حنفي فقه، شافعي فقه او مالکي فقه نشر شو. حتی تر نن ورځې پورې هلته دغه درې مذهب موجود دي. د مصر خلکو تر هغه وخته دغه درو مذاهبو متابعت کاوه تر څو چې د فاطمیینو حکم هلته راغی. نو دغه فاطمیینو اسماعیلي مذهب د مصر دپاره اساسي مذهب او مرجع وګرځول. خاصتا یې د حنفي مذهب سره عداوت شروع کړ، ځکه چې دغه مذهب د عباسي دولت رسمي مذهب او فاطمیانو د عباسیانو سره ښکاره عداوت درلود، او هر هغه شی چې د هغه نسبت و عباسیانو ته کېدی یوازې دا نه چې رداوه یې بلکې محو کاوه یې. نو ځکه په مصر کې د حنفي مذهب متابعت کم شو. کم وخت چې بیا ایوبي دولت جوړ شو، هغه بیا د شافعي او مالکي مذهب په نشرولو کې کوشش کاوه، خاصتا د شافعي مذهب، ځکه په خپل صلاح الدین ایوبي شافعي مذهب و. نو نور هم په مصر کې د حنفي مذهب متابعت لږ. نو دغه ټول اسباب په مصر کې د حنفي مذهب په لږولو کې حصه واخیسته. خو کوم وخت چې بیا صلاح الدین ایوبي وغوښتله چې د عثماني حکومت سره علاقات ټینګ او زیات کړي، نو یې په مصر کې د حنفي فقه یوه مدرسه جوړه کړه چې مدرسه السیوفیه ورته ویل کېږي، او په قاهره کې دی، چې تر دغه وروسته د بل وار دپاره بیا په مصر کې حنفي فقه او مذهب مخ پر زیاتېدو شو، او تر اوسه پورې دغه درې مذهبه په مصر کې موجود دي. او هر څه چې شام او د هغه شاوخوا دي هلته هم د حنفي مذهب متابعت کېدی. حتی تر اوسه پورې حنفي فقه او مذهب هلته شان او شوکت لري. او هر څه چې عراق او شرقي ممالک دي لکه خراسان، سجستان، فارس، هند، پاکستان، افغانستان او چین، هلته حنفي فقه په داسې ډول حاکمه ده چې بل مذهب یې رقابت او منافسه نشي کولای. همدارنګه ترکیه او د پخواني شوروي اتحاد ټول اسلامي جمهوریتونه او د فارس منطقه لکه ارمینیا، آذربایجان، ری او اهواز دغه ټول وطنو اساس پر حنفي فقه ولاړ. هو په مالیزیا او اندونیسیا کې شافعي فقه موجوده ده، مګر هلته هم حنفي فقه په ډیره پیمانه سره نشر. نو ورونو دغه عظیمه مدرسه دغه عظیم انسان او عظیم امام ابو حنیفه رحمه الله په واسطه په دغه ډول سره نشر او شروع شو، او دغه همیشنی او جاویدانه وګرځید. او بیا نو د هجري قمري سنې په 150 کال او د رجب په میاشت کې امام اعظم جلیل امام ابو حنیفه النعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. الله عز وجل دې پر امام ابو حنیفه رحمه الله ورحمږي. په علم کې فرید او بے مثال او بے مثال امامان و جامعه و امت مسلمه تقدیم کړو، بے مثال فقه و امت مسلمه تقدیم کړل. الله عز وجل دې دغه امامانو د پیروي او متابعت طاقت او قوت په موږ کې پیدا کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.